که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په راوند فنکشن باندې کار کوم. راوند فنکشن کله چې موږ ته هغه اشاریه مشخص کړو نو هغه دې خواته که چېرته 15 وي یو باندې باندې د بل سره جمع کوي. لکه راځو دلته اوس ورته چې مثال دې کې راوند ورته مساوي راوند او مثال دغه فنکشن ده په دې باندې ډبل کلیک کوم. دا نمبر نیسم ډیسیمل ډیجیټ نمبر اف ډیجیټ ورته چې یو ډیجیټ ماته د دې دغه راوخوه. ګورو مثال شپږ شپېته ده د څوک اووه شپېته که چېرته 15 نه کم وي بیا مثال یو خانه دغه راوړي خو د دې سره نه جمع کوي. که دلته متوجه شئ ګوره 4 ده 4 ده مثال 2 او 15 ده مثال 15 دا 15 دې ته راواوښتو په دې شکل سره. مثال دلته 15 ده 15 99 ده. که چېرته زه ورته وایم چې یو خانه اشاریه نه بیخي مثال 0 ورته ورکوم. مثال په دې باندې ډبل کلیک کوم. دلته مثال دا که دلته وګوره دې خوا اشاریه 15 ده 15 نه واوښته 15 نه بیا 15 نه جګ ده شپږ شو. دا مثال دماغه 15 نه ټیټ ده 3 شو. مثال دا 15 ده ګوره 15 نه ټیټ. مثال دا په دې شکل سره دا راوند مثال تاسو کولای شئ چې دا نست فنکشن کې استعمال کړئ. کوم ځکه مثال تاسو سم کوئ لکه دلته راشم ورته چې مساوي سم مثال دا جمع کوم تر دې پورې او قوس باندې انټر. مثال دلته ولس راغلی که زه ورته وایم چې په دې کې زه ورته راوند هم کارولی شم. راوند نمبر چې شو نمبر هم دغه ریزلټ د دې سم شو. دا مثال هغه ویلو شو چې کوم ویلو مونږ راوند کې نمبر ورداخلو. ډیجیټ ورته وایم چې یو ډیجیټ مثال یو خانه اشاریه راته وښیه. مثال دا به یو خانه اشاریه ماته وښیي. په دې شکل سره مونږ کولی شو راوند نستډ فنکشن سره هم وکارو. نو دا راوند فنکشن او ورپسې موږ سره راوند اپ راوند ډاون په دې باندې هم کار کوو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.